ګلبدين حکمتیار څنګه د ملي تاسيساتو ملي ځواکونو ننګه وکړه، څنګه یې زړونه وکټل، حق ته څنګه قانع شو او څه یې ویل. ویډیو تر پایه وګورئ. د پښتون وایس قدرمندو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وخت مو بخیر، ستړي مشئ. د افغانستان د اسلامي ګوند مشر ګلبدين حکمتیار وایي د ملي اردو او پوځي بنسټونو ویجاړول او ضرر ورسول د افغانستان لپاره سخت تاوان دی او باید چې ډډه ترې وشي. څو ورځې مخکې داسې خبرونه خپاره شول چې د پخواني ولسمشر د دفتر رئیس عبدالکریم خرم چې ویل کېږي پخوا یې له اسلامي ګوند سره اړیکې درلودې، افغانستان ملي اردو یې په خرابو نومونو یاده کړې وه چې د خلکو د سخت غبرګونونو سره مخامخ شو. دغه راز په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ویډیوګانې او عکسونه ښایي چې طالبانو په یو شمېر نیول شویو سیمو کې حکومتي ودانۍ او تاسیسات چې د هغوی لاس ته لوېدلي دي ویجاړوي. ښاغلی حکمتیار وروستي پرمختګونو ته په اشاره ویلي د افغانستان پوځ له منځه وړل به تاریخي اشتباه وي او په کار ده چې دا ځل افغانستان ملي بنسټونه له لاسه ور نه کړي. حکمتیار زیاته کړې ملي بنسټونه د افغانستان لپاره ملي شتمني ده او تخریب یې هیڅ د بخښلو وړ نه ده. وروستي تاریخي سندونه ښیي چې د افغانستان پخواني ملي اردو د امیر شیر علي خان له مدار وروسته پر مخ تللي. یو وخت د سیمې په کچه غوره اردو وه. په 1400 کالو کې د پاکستان د جهادي ډلو څخه له منځ څخه جوړه شوې وه. یو شمېر نه تایید شوي راپورونه وایي چې د پاکستان پخواني وزیر نواز شریف په 1990 کالو کې د یو پوښتنې په جواب کې ویل هغه په دې ویاړي چې د افغانستان 100 کلنه اردو یې له منځه وړې ده. د پوځي چارو شنونکي وایي د افغانستان ملي او دفاعي ځواکونو په ځانګړي ډول کمانډو چې د نړیوالې ټولنې جوړه کړې له تېرو 100 کالونو څخه ځینې ګاونډي هېوادونه په دې اند او فکر کې دي چې د تخریب لپاره په کوم لار او فکر عمل وکړي تر څو دغه کمانډویان او اردو له منځه یوسي. ډیره مننه. ویډیو لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره یې شریکه کړئ او همدغسې مطالبو لپاره پښتون وایس سره اوسئ. سبسکرایب مه هېروئ. تر بیا مو